نیکه څنګه چلې خی برابر نیکه بانګینو ډېر ښایسته ساتلی یار دې خو زه ډېرې خرچې کوم کله مسلمان په دې خو زه انډې خورم پلي پې خورم بادام پې خورم غوزان پې خورم دا خوښ به دی خو بانګینه دی که نه باچا ډېر مزېدار دی یاره نیکه بس ماشاءالله پې وایه د نظر یې راته رسول السلام علیکم څنګه چل دی ښه یې صحت دې ښه دی جوړ یې مړه زه درپسې ګرځم او ته مړه په کم ځای کې ناست یار خلکو نه مې تپوسونه کوله ولې ته کښېنه خبره درته کوم وایه که نه یار منصوره د سمي سره بانګي دی او 1 لاک پرې ښودلی شوي روپۍ دي د دې څه بندوبست کول غواړي ته بس ته چا سره ذکر ونه کړې قسم دی داسې به یې دلې ووایم که نه چې دا ګس لاس پتې دله خبر هم نه چاته څه وایم 50-50 به وي ټول به 50-50 خو یوه درته ویم چې ګورې ما راووو نو 10 پر 10 یې واره 10 نه 10 والا خو شیراوال غواړي صرف په نښې که راته قسم په خدای چې ستا په پیریان راځه چې زه پسې وځو ځه چې ضرور دقه بانګي دی دا تک سپین او دا سره غاړی لکه یار دا خو بلکل حقیقت کې یار هسې څه دی خیال دی ښامار دی که نه دی ډېر ښه علاج یې راله راځي تماشه کوو چې څنګه یې دلی کړو همدی به زه په ځان کې یقوم هم بس وروره داسې کار دی که نه چې په کشمیر کې 15 میاشتې په مزدورۍ تېرو نو په 2-3 ورځو کې به دا چانس و فکر مه کوه دا به هم کېږي راځه الله دې خیال کړي ورشه لار وګوره چې څوک شته که نه چې ایستی په مخه وړي یو منټ سبا وکړه یو منصوره هېڅ څوک هم نشته راځه اوس بئس که یار دی به اوس کله راځما لکه رالي او نیکه رانه مو ډسپلې نه کړې وارخطا یې لکه بانګي چې د پرون نه ورځ کې د نن ورځې پورې پته ونه لګي د بانګي راله چا پټ کړی داسې مې نیکه او که نه او خو ډېر قیمتي بانګي و داسې کار و چې که نه د کلي غونډ خلک راغونډ کړه او زه پسې وروسته مازدیګر ورځم چا رانه بانګي پټ کړی دی پوه شوې هلته به ورسره خبره کوو غونډ کلی به راغونډ کړي صحیح ده لاړ چې دا سوال جواب وکړه ځه نیکه کسانو ته مې ویلي کسان راغلي ناست دي ښه صحیح ده راځه ځه راځئ هلکه ګوره داسې کار دی که نه زما بانګي چا پټ کړی د پرون نه صحیح ده او ګورې که د چا سره هم ګیر شو او یا مې د چا سره ولیدو نو ګورې هغه عمل به وکړم که نه کم چې زما نیکه کړی دی به زما نه ګیله نه کوي دا خبره تاسو ته کوم او نور کلي ته مو وایي ټول خبره کوي داسې خبره کړې ده لاړ شي او بس زما دا میسج خلکو ته ورسوي چې بیا څوک ګیله نه کوي صحیح ده راځه وره ولې د بانګي نه خو د کشمیر مسله جوړه شوه بس الله دې خیر کې په وخت وړل پکار دي روره ما سره خو دا غم دی چې نیکه به یې سا عمل کړی او دی به څه کوي دغه خو زه هم په سوچ کې ویوړم خو چې سبا سار وختې کېږي او موږ ولې رسولی بس باندې به ورته څه کوو یار بس هغه بیا به ګورو مړه موږ له چل راځو خو زه چې ځو راځه صحیح ده راځه لکه بانګي تاسو پټ کړی ورامړو خانجي مونږ غله نه یو پښتانه خلک یو خو ستاسو دا بانګي بې سره شوی بېګا زمونږ د چرګو سره راغلی و او په دغه وجه باندې ستاسو نه ګډوډ شوی بېګا زلزله مو هغې زلزل باران کې هلته راغلی و موږ خو ته نه یو خبر والله که مونږ ته خبر یو او دا ستاسو بانګي دی ستاسو امانت دی والي دا ښه ده مړه ځه چې رامړو نه سړیه زما سره خو ډېر غم ما دی که زما بانګي چا پټ کړی دی یاره دا ښه دی چې خدای پاک د مصیبته خلاص کړو خو یوه خبره مې بله واوره ته ته تپوس وکړه چې د دې نکاح له خلکو سره څه عمل وکړه تپوس دې وکړه وکړه او بلکل بالکل
خان جي ما وی کنه چې ستا نیکه څه لوبه کړې وه لکه ته دا قصه په ما کې نه را باندې مې پرېږدي یاره خان جي کوم کړه راته والله په دې زړه باندې موج پروت دی دا اړه به م خوشحاله شي لکه دا قصه راته وکړمه وکه کنه خان جي په دې اړم پرته ده مړه زما نیکه داسې کار کړی و چې څه چرې وکړه خو ځان یې ایسته بل واغېستو نو ما هم ځان نه بل اغېستې منصوره بیګا مې د دې مسلې د لاسه خوب نه دی کړی ما چې حاجي صاحب به زمونږ څه سکی چې خبر شي یاره قسم دې مسافره که ما ته پته وي که نه نو ما نه راوړم زمونږ دا تندي د په تبرګو د والو دي مونږ په قسمت کې دا 1,00,000 روپۍ اډوې نه دقه مزدوریانې به کوو او پیسې به ګټو زه چې زه خپې وباسم بس هسې م ځان په ټرک وځه چې ځو